خبر پر پوله تر نښتو کمولو هڅې طالبان او ایرانی چارواکو مذاکرات پیل کړي دي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو وهرکلیکم. د طالبان حکومت د دفاع وزارت او افغانستان او ایران ترمنځ پر سرحدي نښتو کمولو په هدف له ایرانی چارواکو سره د مذاکرات پیل کړي دي. د طالبان حکومت د دفاع وزارت او ایرانی چارواکو پلاوی درغان او هرات ترمنځ سیمه او په نورو سرحدي ټکو کې د شو نښتو څېړنې په هدف د خبرو لومړی پړاو پرون د ایران په سرحدي سیمه تابعیت کې پیل کړی دی. د طالبان حکومت د دفاع وزارت اعلامیه له مخې په دې مذاکراتو کې په سرحدي ګڼو لپاره ځانګړي کسان معرفي کول او دواړو خواو ترمنځ همغږۍ او اړیکو ټینګول راتلونکي کې د خبرو لارې د ستونزو حل او همدارا دریو نور غونډو جوړولو موافقه شوې ده. د طالبان حکومت او ایرانی ترمنځ د کړکېچ د روان کال د غویي عصر په څلورمه د هرات په اسلام کلا بندر کې د دوړو خواو ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته زیات شوی دی. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.